المکر لامکان دی نازولی هاشمی نبی سلطان دی اسمانو تزوی المکر لامکان دی نازولی هاشمی نبی سلطان دی نازولی هاشمی نبی سلطان دی وعالمی انسانیت لر رهبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د زړه ساتنه او د زړه پالنه. درنو اوریدونکو تر دې ځایه پورې زموږ بحث له هغو چارو څخه د توبې کولو په اړه و چې زموږ او زموږ د خدای ترمنځ و. خو په دې ځای کې به د هغو مسائلو په اړه بحث وکړو چې د انسانانو ترمنځ پیښیږي. هغوی چې پر یو بل باندې ظلم کوي، یو بل ځوروي، د یو بل په حقوقو باندې سترګې پټوي، یو بل وژني، په ناحقه د هغوی مالونه خوري. دلته د توبې په برخه کې پر دریو وضع شوو شرطونو سربیره یو بل شرط هم را پیدا کیږي. هغه دا چې که یو څوک د بل چا مال وخوري، هغه باید په لومړي قدم کې د توبې 3 شرطونه پوره کړي، یعنی په خپل کار پښیمانه شي، له هغه ناوړه کار نه لاس واخلي او د هغه له تکرار څخه مخنیوی وکړي. او په دغو 3 شرطونو سربیره 4م شرط په دواړو بندگانو پورې اړه لري. هغه دا چې شوی ظلم باید جبران شي. که یو څوک د بل بنده په حق کې ظلم وکړي او بیا دغه 4م شرط عملی نکړي، نو د هغه توبه به هیڅکله هم قبوله نشي، ولو که د قیامت تر ورځې پورې هم اجاړي چې د چا حق ور ونه رسوي، د هغه توبه د الله په دربار کې قبوله نه ده. یعنی که څوک د خپل رب او بندگانو په حقونو کې تیری وکړي، د خلکو مالونه اخوري، په دروغو شاهدي ورکړي، د یو چا د زنداني کېدلو لامل شي، نو توبه یې تر هغه وخته پورې نه قبلیږي تر څو چې خپله کړې ګناه جبران نه کړي. خو خپله ګناه باید څنګه جبران کړي؟ د بیلګې په توګه هغه باید د هغو خلکو مالونه بیرته ورکړي چې په ناحقه او ظلم سره یې خوړلي دي. هغه باید د دروغو شاهدي رد کړي او د رښتیا شاهدي ورکړي. خو که داسې ونه کړي، توبه یې نه قبلیږي که هر څو په خپل عمل پښیماني وښي. یوه بله ډیره مهمه مسئله هم پاتې ده چې یادول یې اړین دي. که یو څوک د بل چا غیبت وکړي خو وروسته په خپله ګناه باندې پوه شي، نو د دغې ګناه د عفو لپاره باید څه وکړي؟ آیا هغه سړی باید خبر کړي چې دی غیبت کړی؟ نه، هغه باید خبر نه کړي. نو بیا څه وکړي؟ د هغه لپاره باید د مغفرت دعاګانې وکړي، او څومره چې توان رسی هغه سړي ته باید ډالۍ ورکړي تر څو چې الله یې معاف کړي. او یا هم که یو چا خدای دې موږ ټول ترې وساتي د بل کورنۍ سره خیانت وکړه، هغه باید د دغې ګناه د جبران لپاره څه وکړي؟ هیڅ مناسبه نه ده چې له هغې کورنۍ سره خپل کړی خیانت هغوی ته وریاد کړي او په اړه یې بخښنه وغواړي. دا کار باید ونه کړي، ځکه دا به ډیرې بدې او ناوړه پایلې ولري. دغه ډول بخښنه غوښتل غلط او ناسم کار دی، او فکر نه کوم چې هیڅ اخلاقي طبیعت دی دغه شان بخښنه غوښتل وزغملی شي. په حقیقت کې دغه ډول بخښنه غوښتل د پیغور رنګ لري او ښایي چې پایله یې له شوې ګناه هم ستره ګناه وي. نو پوښتنه دا ده چې دغه شان خیانتکاره سړی باید په خپله پښیماني سره خپله ګناه څنګه جبران کړي؟ د دغسې ګناه د بخښلو لپاره اړینه ده چې د خپل مقابل لوري لپاره د مغفرت دعاګانې وکړي، هغوی ته تر خپلې وسې پورې ډالۍ ورکړي، په عادي او عمومي غونډو کې له هغوی داسې بخښنه وغواړي چې هغوی دې ونه پوهیږي چې دا بخښنه یې د څه لپاره وغوښته. همدغه کارونه باید تکرار کړي، دا ځکه چې له معنوي حقونو او غیبت څخه توبه په پښیماني او د خپل مقابل لوري لپاره د مغفرت دعاګانو په کولو سره ترسره کیدلی شي او بس.
خو که چیرې دغه خیانت په مادي مسائلو کې ترسره شي نو په دې صورت کې بیا مهمه خبره دا ده چې خوړل شوی مال باید بیرته خپل څښتن ته ورکړی شي او تر څو چې دغه مال بیرته ورنکړی شي توبه یې نه قبلیږي. سفیان ثوری رحمه الله فرمایي هغه ګناه وي چې بنده یې د خپل خالق په حق کې ترسره کوي د هغو ګناهونو په نسبت آسانه دي چې یو بنده یې د بل بنده په حق کې ترسره کوي. د الله حق به الله درته وبخي اما د بنده حق الله درته نه بخي تر څو چې بنده درته نه یي بخلی یا تا هغه بیرته ورپوره کړی نه وي. درنو اوریدونکو د توبې په اړه مو ډیرې خبرې وکړي خو یوه ډیره مهمه او ښکلې برخه یې لا هم پاتې ده. په دې مهمه برخه کې به د توبه کوونکو د یو څو بیلګو په وړاندې کولو سره د بحث لمن را ونغواړو او په پایله کې به په همدغو توبه کوونکو پسې اقتدا کوو. د توبه کوونکو یوه بیلګه هغه کس دی چې 100 کسان یې وژلي ول. دغه حدیث موږ او تاسې ټولو ته یاد دی. یو کس 100 کسان وژلي ول. آیا زموږ او تاسې په منځ کې داسې څوک شته چې تر دې لویه ګناه یې کړې وي؟ دغه سړي په لومړي سر کې 9 کسان وژلي ول. بیا یې ځان ته پام شه او له ځان نه یې وپوښتل آیا زه کولی شم چې توبه وکړم؟ آیا زما توبه به الله قبوله کړي یا به یې قبوله نه کړي؟ د دغې پوښتنې د ځوابولو لپاره هغه ته یو زاهد او عابد سړی وښودلی شو تر څو هغه زاهد او عابد ته لاړ شي او د هغه نه پوښتنه وکړي چې آیا زما توبه قبوله کیږي او که نه. دا لاړه هغه زاهد او عابد یې پیدا که او ترې وپوښتل آیا زما توبه به قبوله شي؟ هغه عابد سړي په ځواب کې ورته وویل تا 9 کسان وژلي او اوس غواړې چې توبه وکړې دا هیڅ امکان نه لري. له همدې امله هغه سړي په عابد باندې هم ګزار وکه هغه یې هم مړ که او په دې توګه 100 کسان پوره شول. هغه سړي سره له دې چې 100 قتلونه یې پوره کړل بیا یې هم زړه نارامه و او تل به یې هغه ته ویل چې غواړم توبه وکړم. ښه ورته ځیر شئ قدرمنو اوریدونکو د دغه سړي زړه څه غواړي؟ توبه کول غواړي. یعنی هغه سړی د زړه له تله توبه کول غواړي. د عیني ګناه په ترسره کولو کې بیا هم زړه ورته وایي چې له دغه کار نه توبه وکړه. هغه سړي بیا وویل ما ته داسې څوک وښایاست چې زه د توبې کولو په اړه ترې پوښتنه وکړم چې آیا زه توبه کولی شم او که نه. بیا هم هغه سړي ته یو عالم وښودل شو. هغه لاړه عالم پیدا که او هغه ته یې وویل چې تر اوسه پورې 100 کسان وژلي دي خو اوس غواړي چې توبه وکړي نو آیا کولی شي چې توبه وکړي که نه او که توبه وکړم توبه به مې الله قبوله کړي او که به یې قبوله نه کړي. عالم په ځواب کې ورته وویل هیڅوک هم تا له توبې څخه نشي منع کولی خو په یو شرط. دغه شرط ته ځیر شئ. عالم ورته وویل دغه ځای چې ته پکې اوسیږې دغه ځای پرېږده ځکه د دغه ځای اوسیدونکي خلک ښه خلک نه دي ځکه له ناسمو خلکو څخه لرې کېدل به له تا سره مرسته وکړي چې په ښه توګه توبه وکړي فلانی او فلانی ځای ته ولاړ شه د هغه ځای خلک ډېر ښه خلک نیک او صالح خلک دي هغوی به تا سره په توبه کې مرسته وکړي. دغه سړي د توبې لپاره ټینګ عزم او اراده کړې وه خو که په تاسو کې کم یو توبه کوونکی پیدا شي او زه ورته ووایم چې د توبې کولو په خاطر له بدو خلکو څخه ځان لرې کړه او د هغوی ملګرتیا پرېږده نو زما خبره به ومني او که نه. په دې هیله چې ویې مني. په هر صورت دغه سړي خپل کلی او کور پرېښود. یعنی هغه ښار یې چې بد خلک پکې اوسېدل هغه ښار یې پرېښود او د نیکو صالحو خلکو ښار ته او کلي ته ور روان شو. او چې کله روان شو په لاره کې په دې باندې مرګ راغی او وفات شو. په همدې وخت کې د ملائکو ترمنځ پر اختلاف جوړ شو. د رحمت ملائکو وویل چې دغه سړي له زړه غوښتل چې توبه وکړي او له زړه یې غوښتل چې خدای ته نږدې شي خو د عذاب ملائکو بیا ویل چې دغه سړي 100 کسان وژلي او په دنیا کې نیک کار نه دی ترسره کړی. د رحمت ملائکو غوښتل چې هغوی روح قبض کړي خو د عذاب ملائکو غوښتل چې دوی روح قبض کړي. له همدې امله الله رب العزت د هغو ترمنځ د قضاوت لپاره یوه بله فرښته را ولیږله. دغې فرښتې مخکینیو ته وویل
تر دواړو ښارونو پورې د واټن اندازه واخلئ. هر ښار ته چې نږدې و تر هماغه ښاره پورې خاص شوي ملائکې دې د دې روح واخلي. هغوی تر دواړو ښارونو پورې د واټن اندازه واخیسته. الله د نیکو خلکو ښار یو لیشت ورنږدې که، له همدې امله د رحمت ملائکو ته تسلیم کړی شو. دا حدیث په بخاري په مسلم کې د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه په روایت موجود دی. نو درنو اوریدونکو، تاسو هم خپل ځانونه الله ته همدومره ورنږدې کړئ چې د یوې ولیشتې واټن په نږدې کولو سره مو د رحمت ملائکو ته وسپاري. تاسې څه پوهیږئ چې آیا له دغې یوې ولیشتې واټن نه به ژوندي اوځئ او که نه؟ نو له ځنډه پرته توبه وکړئ، ځکه هسې نه چې بیا ډیر ناوخته شي، یوازې د یوې ولیشتې واټن په اندازه ځای به راپاتې شي، خو موږ به یې د طی کولو لپاره فرصت نه لرو. نه راځئ همدا اوس د تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړئ، د خپلو زړونو ساتنه، پالنه او درملنه په توبې سره وکړئ. د مرګ معلومات نه کیږي، مرګ به موږ ته رارسیږي، خو امید په هغه وخت کې را ورسیږي چې موږ الله ته رجوع کړي او توبه مو ویستلې وي. تاسو ته هم وایم خویندو، تاسو هم هیڅکله د دغې یوې ولیشتې تضمین نشئ کولی. تاسو چې توبه په نن او سبا کې ځنډوئ، څه پوهیږئ چې تر سبا او یا بل سبا پورې به ژوندی پاتې شئ او که نه؟ آیا تر راتلونکي کال پورې به ژوندی پاتې شئ او که نه؟ دا اوس وخت فرصت او غنیمت وګڼئ، الله ته توبه وباسئ. کومه بدې کړنې چې کړي په هغې باندې پښیمانه شئ او ټینګ عزم او اراده وکړئ چې بیا به دا بد کار نه کوم. الله ته رجوع وکړئ، د خپلو زړونو درملنه او ساتنه په نیکو عملونو سره وکړئ. امید چې الله مو جنت ته بوځي. تاسو د مخکیني سړي په یادون کې واورېدل چې هغه مړ شو، خو د ملائکو ترمنځ یوازې په یو لیشت کې اختلاف پیدا شو، خو الله پاک د خپلې مهرباني په وجه هغه یوه لیشت فاصله لنډه کړه او د رحمت ملائکو ته الله رب العزت هغه تسلیم کړ. ښایي اوس به تاسو ته څرګنده شوي وي چې د ناوړه او بدو خلکو ملګرتیا څه پایلې لرلی شي او د نیکو او صالحو خلکو ملګرتیا سړی تر کومه ځایه پورې رسولی شي. ښایي اوس به درته د توبې اراده هم معلومه شوي وي. هغه د توبې لپاره ټینګه اراده وکړه، خپل بد ملګري یې پرېښودل او له ځان سره یې وویل له دغسې کسانو سره ناسته او ولاړه ماته هیڅ ګټه نه لري. نو که تاسو هم د خپل بد ملګري پرېږدئ، ځان لپاره نیکان ملګري غوره کړئ. الله رب العزت به په خپل فضل او رحم او کرم سره تاسو ته هم هدایت وکړي او الله به مو جنت ته بوځي. او که خدای مکړه تل لپاره ستاسو ملګرتیا د ستاسو ناسته او ولاړه له فاسدو او د هغو کسانو سره وي چې هغوی د الله نه نه ویریږي، هغوی بې حیا دي، نو الله رب العزت به تاسو هم د هماغو په صف کې حشر کړي. د توبه کوونکو له ډلې څخه یوه بله نمونه هغه تن دی چې محمد رسول الله ته راغی او ویلې ای د الله رسوله، د هغه چا په اړه څه نظر لرې چې ټولې ګناه یې ترسره کړې وي او هیڅ ګناه یې نه وي پریښي او په دې لاره کې له هیڅ بدي څخه مخ نه وي اړولی؟ آیا دغسې څوک کولی شي چې توبه وکړي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ته مسلمان شوی؟ هغه ورته وویلې زه په دې شاهدي ورکوم چې له الله پرته بل هیڅوک د عبادت او لمانځنې وړ نه دی او ته د هغه رسول یې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل توبه ښه ده او د خیر کارونه کوي او ټولې بدي پرېږدي او الله به هغه ټولې درته په نیکي بدلې کړي. هغه سړي وویل ای د الله رسوله، که زه توبه وکړم نو زما ټولې ګناهې به راته وبخښل شي؟ رسول الله ورته وفرمیل هوکې. سړي بیا وویل ای د الله رسوله، هغه خیانتونه او سرغړونې چې ما کړي دي هغه به څنګه شي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل هغه ستا خیانتونه او د ستا سرغړونې به هم الله رب العزت درته وبخي. د دغې خبرې په اورېدو سره هغه سړی په چیغو چیغو په داسې حال کې چې له ځان سره الله اکبر الله اکبر ویل روان شه او له سترګو پناه شه.
د توبې لپاره همدغسې عزم په کار دی هغه چیغې وهي او له ځان سره وایي ما توبه کړې او هیڅکله به ګناه ونه کړم که تاسو هم همداسې توبه وکړئ او خپل رب سره تړون او تعهد وکړئ امید دی چې الله رب العزت به درته ستاسو ګناهونه معاف کړي او تاسو ته به نیکې لارې دروښي خو څوک به توبه وکړي څوک به الله ته رجوع کړي الله رب العزت دې موږ او تاسو ټولو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي او الله دې توفیق راکړي چې د بدو نه توبه وکړو او نیکو عملونو ته مخه کړو په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته اسمان متزم المطر لا مكان دی نازولی هاشمی نبی سلطان دی نازولی هاشمی نبی سلطان دی دا عرب او عجم افتخار وی زلیدل لکستور دا سماوی دا عرب او عجم افتخار اسمان تزم المطر لا مكان دی نازولی هاشمی نبی سلطان دی اسمان متزم المطر لا مكان دی نازولی هاشمی نبی سلطان دی نازولی هاشمی نبی سلطان دی وعالم انسانیت لر رهبر وټولې د انس جز د پیغمبر درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ د توبه کوونکو په ډله کې یوه بله نمونه یوه غامیدي ښځه ده چې له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مدینې منوره کې اوسېدله د هغې خاوند د صحابیانو له ډلې څخه و خبرې ته ښه ځیر شي هغې به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له خولې نه قرآن کریم اوریده او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لاس مسلمانه شوې هم وه له دغو ټولو کیسو وروسته یوه ورځ داسې هم راغله چې له ښځې نه ستره فحشا وشوه اوس د غامدي ښځې خبرو ته غوږ شئ او د هغې وضعیت او حالات ته پام وکړئ او هغو ته په کتو سره هیڅکله هم باید د الله رب العزت له ویرې مایوسه نه شو هغه ښځه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې ای د الله رسوله ما زنا کړې ده اوس حامله یم د الله رسوله ما پاکه کړه طهرني یا رسول الله غامدي ښځه له اوسنۍ خلکو سره پرتله کړئ اوس ډیر داسې خلک شته چې کلونه کلونه ګنهګاره ګرځي خو په زړه کې د توبې هیڅ عزم نه پیدا کیږي غامدي ښځې چې یوه اشتباه وکړه سمدلاسه یې په زړه کې د توبې ټینګ عزم وکړه چې ای د الله رسوله ما پاکه کړه او یا که په بل عبارت ووایم هغې رسول الله ته وویلې ما ته هغه لار وښیه چې دغه ګناه مې الله راته وبخي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل اذهبي حتی تلیدي ثم اتني زه ولاړه شه هر وخت چې ماشوم وزیږېده بیا ته راشه چې زه د الله رب العزت احکام په تا باندې جاري کړم تاسې پوهیږئ چې د دغې واده شوې ښځې جزا به څه وي او هغې ته به څه جزا ورکول کیږي هغه به د مرګ تر پولې پورې سنګساره شي خو له دې سره سره هغې ځان رسوا که خاوند او کورنۍ ټول پرې خبر شول خو د هغې لپاره تر ټولو مهمه خبره دا وه چې ځان پاک کړي یعنې کومه ګناه چې دې ورته کړې الله هغه ورته وبخي خبرې ته ښه متوجه شي که د هغې مقصد دا نه وی چې توبه وکړي او ځان پاک کړي نو حد به ورباندې نه وی جاري شوی ځکه هغې به خپله خبره پټه ساتلې وی که د هغې مقصد د الله لور ته رجوع نه وی نو په ځان به شاهدي نه ویله که د هغې مقصد توبه نه وی نو په آساني سره به د خلکو له پیغورونو څخه ځان ژغورلی وی خو نه اوس د هغې مقصد یوازې او یوازې توبه کول او دائمي توبه ده چې ګناه الله ورته وبخي او په دې تمه باندې محمد رسول الله ته راځي چې د الله رسول د الله احکام په هغې باندې جاری کړي
ځینې خویندې چې زموږ خپرونې ډیر په مینه سره اوري او په څیرو کې بدلون راځي نو هغوی حجاب اغوندي او د ځان پرده کوي خو دوی 3 اونۍ وروسته بیا د توبې اراده له لاسه ورکړي نو له همدې امله مسلمانان د بې حجابي له رنځ نه ځورېږي او په دې توګه حجاب یا پرده د خلکو ترمنځ په ساتیري بدلیږي خو هغه غامدي ښځه بیا د اوسنیو ښځو په څیر نه ده چې یوازې د 2 اونیو لپاره توبه وکړي او بیا بیرته بې حجابه بیرون ته راوځي بلکې هغه په خپله عزم کې د ټینګ استقامت درلودونکې ده او پوره 9 میاشتې وروسته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته راځي او لا هم د خپلې توبې په اراده ټینګه ولاړه وي هغه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته راځي نو وایي ای د الله رسوله ما پاکه کړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي اذهبي حتی تفتمیه زه اوس ولاړه شه کله دی چې ماشوم له شیدو بیل که بیا راشه څه فکر کوئ آیا دا خبره په عقل سره برابریدلی شي له 9 میاشتو انتظار وروسته د 2 کلونو صبر رسول الله ورته کوي هغه باید د توبې لپاره 2 کالونه نور هم صبر وکړي دغه خبرې زموږ له اوسني وضعیت سره هیڅ اړخ نه لګوي ځکه چې اوس له سره حدود نه تطبیقیږي او توبه په هماغو 3 شرطونو کې چې موږ ورته اشاره وکړه خلاصه کیږي تاسو ګورئ چې دا غامدي ښځه څومره انتظار کوي یوازې د همدې خبرې لپاره ای د الله رسوله ما پاکه کړه تر 2 کلونو وروسته هغه ښځه په داسې حال کې چې ماشوم په غیږ کې و او یو ټک ډوډۍ هم په لاس کې وه د محمد رسول الله حضور ته راغله ښایي هغې به له ځان سره ویل ای د الله رسوله ما هغه له شیدو بیل کړی ما مړه کړه خو ما پاکه کړه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل اعتنی الولد زوی دې ما ته راکړه په دې وخت کې به هغې ښځې ته څه شی ډېر ارزښت ولري ماشوم او که توبه دې ته توبه ارزښت لري ماشومې ارزښت نه لري د اوسنۍ زمانې خلکو ته په کتو سره ووایئ که دا خبره په اوسنۍ زمانه کې وي نو خلک به هغه ماشوم د مور له مرګ نه وروسته په څه نامه وبلي ښایي یا به حرامي ورته ووایي یا به ولد زنا ورته ووایي خو نه هیڅکله هم نه مسلمانان هیڅکله هم خپلو ماشومانو ته داسې نوم نه اخلي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له هغې ښځې نه ماشوم اخلي او غږ کوي من یکفل هذا الغلام ویکون رفیقی فی الجنه څوک چې د دغه ماشوم پالنه په غاړه واخلي هغه به په جنت کې زما ملګری شي هغه ماشوم یو څوک اخلي او غامدي ښځه هم نیول کیږي او مسلمانان یې په سنګسارولو پیل کوي خو هغه غامدي ښځه له خپل ځای نه هیڅ نه خوځیږي او ځای پر ځای ناسته ده لکه ځان ته چې سزا ورکوي که له هغې سره د تیښتې نیت وای او د تیږو له ګزارونو نه تښتېدلی وای نو هغه به یې تیښتې ته پریښې وای خو هغه غامدي ښځه همدغسې د تیږو د ګزارونو په مقابل کې کینیږي او مړه کیږي په پای کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د جنازې لمانځه ته درېږي خو امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته وایي ای د الله رسوله ته د یوې زناکارې ښځې د جنازې لمونځ کوې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي دا حدیث په مسلم ترمذي او نسایی کې موجود دی ویحک یا عمرو والله يا عمر لقد طابت توبة لو وضعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله افسوس پر تا ای عمره په الله قسم چې هغې داسې توبه وکړه که هغه د مدینې په 80 کسانو وویل شي نو د ټولو لپاره بس او کافي ده آیا تا له دې نه ښه توبه چیرته لیدلې چې یو څوک دې خپل ځان الله ته وبخي او الله ته وسپاري نو دې ښځې خپل ځان او خپل نفس الله ته وسپاره د الله حکم یې په ځان باندې په دنیا کې جاري که تر څو چې د الله رب العزت د عذاب نه په آخرت کې خلاصه شي
نو درنو اوریدونکو راځئ ډیر په تضرع او په عاجزي سره الله ته لاسونه لپه کړئ او د خپلو ګناهونو بخښنه د الله نه وغواړئ تر څو زموږ او ستاسو د زړونو ساتنه او پالنه وشي چې کله د زړه ساتنه او پالنه وشوه بیا به الله رب العزت موږ ته د نیکو اعمالو هدایت کوي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ. نازولی هاشمی نبی سلطان دی اسمان متزل المطر لا مکان دی نازولی هاشمی نبی سلطان دی نازولی هاشمی نبی سلطان دی وعالمی انسانیت لر رهبر وطولی دا انس جز دا پیغمبر انبیاء کی معلوم بلند شان دی نازولی هاشمی نبی سلطان دی اسمان وتزل المطر لا مكان دی نازولی هاشمی نبی سلطان دی نازولی هاشمی نبی سلطان دی رب ستایلی په یاسین و په طه قدر بند مخلوقات د مولا رب ستایلی په یاسین و په طه قدر بند مخلوقات د مولا وبدرم ګوري واجلو تخکلا دی نازولی هاشمی نبی سلطان دی اسمان وتزل المطر مکان دی نازولی هاشمی نبی سلطان دی نازولی هاشمی نبی سلطان دی دا عرب او عجم افتخار زلید لیلک استور دا سماوی دا عرب او عجم افتخار زلید لیلک استور دا سماوی فتوح پاکی خدای در کړی سپین قرآن دی نازولی هاشمی نبی سلطان دی نازولی هاشمی نبی سلطان دی اسمان متزم المطر لا مکان دی نازولی